ملګری ولاړ دی دا صحیح حساب دی سترګو اپریشن دی کړی وروره که څه وجه ده چشمې یې اچولي دا ګوره څونه قیمتي سترګې الله درکړي دي او د 50 روپو په چشمه باندې تا سترګې پټې کړي دا ولې ځان منو دا ورکړي څېره یې چې دله نه درکړې خلک یې نه مني هغه وایي چې ته جیل ته نه تللی نه جیل ته تللی ضروري نه ده ځان به هم بچ کړې خان صاحب دپاره خان صاحب سپورټ دې کړې د هغه دپاره به ځان هم بچ کړي خواجه سراج ورته موږ وایو ستا نه تکړه خو هغوی دي ورته نو ځان درته داسې لږ شرمنده نه ښکاري شرمنده خو هغه ځکه په دې ځان نه ښکاري چې هغې ته مونږ ژبه چې کومه چلو نو هغې اجراګان ورته وو اجراګان یې چلم داسې کار نشي کولی چې دا کم شوي دي دا چې کومو خلکو کړي ده تا ته ما مخکې مې یو ځل ویلي چې دا په ملک یو له 10 غداران دي او هغه غداران دوی خو کله په یو جامه کې کوي کله په بله جامه کې کوي افضل نه خو مونږ ځکه نه یو خفه که خفه وې نو مونږ به هغه پېښور نه دلته نه راتلو شیر افضل خو ستاسو نه خفه دی نو مونږ نه دی خفه هغه خپل چې کوم مشران دي ورسره نه خفه مونږ نه به ولې خفه کېږي مونږ خو هر ټیم ورسره حاضر وي کنې نوره خو قرباني هغه ورکړه یو کال یو نیم کال خو دا پارټي هغه راژوندی کړه دې خلکو ته وګوره قسم په خدای ګوګونه کې وپټېږي لکه چرګې غانا چې یو ځای کې ناست دي دغسې به دا خلک پټېږي نه نو شیر افضل چې سایډ ته کو اته خفه شو نو ته کوم راوته د شیر افضل دپاره تا په پېښور کې یو 10 کسان یو 20 کسانو تاسو احتجاج کړی دی نو شیر افضل ته خو مونږ 20 ځله ټلیفون مو ورته وکړو خو هغه داسې سړی دی چې چا له موبایل یې ورکړي نو هغه وایي چې یاره سیب بوده دی او سیب پلانټي ځای کې او سیب ډنګري کې ځای کې نو مونږ خو خوب نشو لیدلی او نه بزرګان یو چې ولا به سیده ورځو مونږ له دې اطلاع راکړي نو که زمونږ وس 10 کسه کېدو که 20 کېدو که 50 کېدو مونږ به له قرباني 100 کسه دي په 100 کې 10 کسه سم دي او دا 10 کم سل ټول خراب دي لکه ما ته خپله پته لګي بهی ما سره سمې که نه تم خراب الحمدلله خان صاحب دې ورته وایي چې د شپې راشه زه به د جیل مخې ته سم لمر زه به ګاډي ته ځان واچوم زه به په ټریله ځان وایم د هغه د وجې لپاره ځکه چې هغه سره زمونږ مینه ده هغه کې پښتو ده هغه کې غیرت دی هغه کې جذبه ده هغه مطلب دا دی چې د غریب سړي دپاره نن په جیب کې 10 لکه روپۍ چولې دي په هسپتالونو کې په اپریشن کېږي زما د لاسو دا خو وس کم دی چې زه بیمار شم او اپریشن راله څوک وکړي قسم دی که 10 روپۍ هم راسره شته چې به کوي چې کومو غدارانو پاکستان تباه کړی و خبره ته د خان دپاره څه کولی شي د خان دپاره وروره الحمدلله یو مې زوی دی او مال د الله شپږ وروڼه یو خان صاحب چې مونږ ته څه حکم وکړي که هغه د شپې وي او که هغه د ورځې وي نو مونږ د خان دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو ځکه خان چې کومه پښتو د پښتنو عوامو سره کړې ده نو دومره تر نن تاریخه پورې یو لیډر هم نه ده کړې نو مونږ د خان دپاره انشاءالله که شپه وي او که ورځ وي هر قسمه قربانۍ ته تیار یو تر دې پورې چې ما الحمدلله د 2013 نه پټه نه ده خلکو ته ښکاره ده چې په پېښور کې ما د خان دپاره کم تکلیفونه په خپل ځان باندې تیر کړي دي او کومې بېعزتیانې زمونږ شوي دي نو هغه هم زمونږ د 2013 نه MNA NPA ته ښکاره دي جیل ته تللی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران عزتمندو زه یم فرهاد خان او په دې وخت مونږ موجود یو ثوابي دھرنا حقیقي ازادي ټایګرز او د خیبر پښتونخوا درانه بهادر نډر میلمانه دلته په ګڼ شمېر تعداد موجود دي شیر پاکستان شیر افضل خان مروت صاحب هم دلته را روان دی او غټه جلسه ده په دې ټایم ما سره د خیبر پښتونخوا د درنې خاورې درانه عزتمند میلمانه موجود دي السلام علیکم ذاکر بھائی څنګه وعلیکم السلام ورو څنګه خیر دی حالات څنګه دي بس الله دې راضي شي حالات خو داسې مخې ته روان دي چې ورځ در ورځه بدتري ده څه د ښېګړې داسې ښه شان راته نه ښکاري ځکه چې یو د بله بدتري یو ورځ وایي د بلې بدتري بله د بلې بدتري نو مونږ باندې هغه رضیان را روان دي چې یو راشي د بل نه بدتري او چې بل راشي د بل نه بدتري مونږ تا ته که خېلو کې تا سره یو ځل مخکې ملوم په اسلام آباد کې ملوم تا ما یو انټرویو کړې وه خو دې خلکو ته چې وګورو نو زمونږ هم د دې نه راتور شي خو مونږ د خان صاحب اسپایان یو او مونږ د خان صاحب سره مینه ساتو مونږ واحد صرف تشه مینه د وروره تا څه وکړله د خیبر پښتونخوا د هغه تقریبا د څونه وخت وشو د عمران خان صاحب هغه دننه دی او ته وایې زه ټایګر یم زه شیر یم څه دې وکړه تر اوسه ټایګر خو بس دا چې زمونږ د مشرانو نه پاتې اوس کامین ډنډاپور ورته یاد کړمه نو خبره وکړي څوک یې مني نه زمونږ وزیر اعلی شو خبره وکړي څوک یې مني نه هغه ورځ یې ویلې ما ته به په 3 ورځو کې بجلي سمې که سمه نه که زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم بیا نه کړو بیا ویلې ما د 15 ورځې ټیم درکړو په 15 کې بیا درېیمه ورځ د زمونږ بجلي نشته دی هلکه ته قدم اوچت مونږ درپسې یو او مرګ خو شته دی دا خو د الله په لاس کې مرګ نه خلاصي نشته دی الحمدلله مسلمانان یو مرو به یا به کافرو سره جنګېږو یا به دې سره جنګېږو ځکه چې دا د کافرو نه خو کم نه دي دې حالات ته وګوره دا څه حالات دي 2 کاله شو چې دا ملک لرزان جوړ کړي کله اخوا غرو کله اخوا غرو چې کوم راځي وایي زه مسلمان یم او قسم په خدای که مسلمان یي دننه سخاوي دننه بالکل مرغوز غوځي او یو زره سړي دننه تاسو ته څنګه پته لګي دا مونږ ته دا پته لګي چې مونږ سره منډې والي مونږ سره تاوانونه او که مونږ سره خواري نه وکړي هغه خلکو ته چې وګوري هغه بې خونده بې غیرته خلک دي نن موبایل هم نه اوچتوي نن تا سره په مینه محبته خبرې هم نه کوي ټولونه مخکې بې تا ته ویل شاه بروره ما د تالته ګاډۍ دروړي او زر راځئ او ستاسو نه بغیر زه تللی نه شم او ستاسو نه بغیر زه خوځېدی نه شم که تاسو نه یئ نو مونږ نه سم نه کېږي اب ورپسې مونږ خپل ګاډي زغلو خپل تاوانونه به مو کول کندي کې به مو نور واته کس راغونډ کړو شاه بروره د عمران خان جلسه ده او
بوټونو د پلان کې سیب ولا دي پلان کې سیب چې نه ګورم نو زم چې د خولې د سپېړې ونیسم د پلان کې سیب پلان کې سیب خو موږ له خوله کې خولې علیما اپی یو ځل د جیل مخې ته خبره کړې وه هغه وخت کې ټیکټونه چې دي ورکول کېدل زه شکر دی لا ټیکټونه تقسیمیږي نو که دا ټیکټونه تقسیم شي او الیکشن وشي نو بیا به دومره خلک نه وي نو د هغوی خبره رښتیا شوه یاره د هغې خبره نن رښتې شوه ځکه رښتې شوه چې هغې ته ښکارېده مخکې نه غداران خو دا اوس چې کم غداران مونږ په خپلو سترګو چې مونږ جټ خلک یو مونږ پرې پوه شو چې دا خو ټول غداران دي مونږ سره په دې پارټۍ کې اوس هم غداران دي لکه چې 100 کسه دي په 100 کې 10 کسه سم دي او دا 10 کنسل ټول خراب دي لکه ما ته خپله پته لګي بهي ما سره سمې که نه تم خراب الحمدلله خان صاحب دې اوس ووایي چې د شپې راشه زه به د جیل مخې ته سم لمه زه به ګاډي ته ځان واچوم زه به په ټریله ځان وایم د هغه د وجې لپاره ځکه چې هغه سره زموږ مینه ده هغه کې پښتو ده هغه کې غیرت دی هغه کې جذبه ده هغه مطلب دا چې د غریب سړي دپاره نن په جیب کې 10 لکه روپۍ چولې دي په هسپتالونو کې په اپریشن کېږي زما د لسو لکو وس کم دی چې زه بیمار شم او اپریشن راله څوک وکړي قسم دی که 10 روپۍ هم راسره شته چې به ځان ډېره ته ووایه الیمین ګنډاپور ښه وزیر اعلی دی که مریم نواز نو الیمین ګنډاپور خو بېل سړی دی خو وزیر اعلی خو ډېر ښه سړی دی خو دومره ده چې دا خبرې ولا خلک ریت کوي نو دې سره د خلکو لږ مریم نواز په حواله سره هغه خو پنجاب خلک ډېر زیات خوشحاله دي کور په کور وړه ویشي ما اورېدلي دي یاره بس اوس چې د اولاد ته وګورو که نه د لکه ښې نه شو ویلې ځکه ډېر بد را سره کړي خو د دغه ته چې وګورو که نه د خپلو ته وګورو مینې ته ایم پي اې ته بل ایم پي اې ته چې دې ته وګورم نو زه وایم چې عمر نواز ما له ښه ده یار زه یم چې هغه دې راله ښه ده ځکه چې دلته دې غدارې نه کوي دلته زموږ سره یو بل ملګری ولاړ دی دا څه حساب دی د سترګو اپریشن دی کړی وروره که څه وجه ده چشمې یې اچولي ګوره څونه قیمتي سترګې الله درکړي دي او د 50 روپو په چشمه باندې تا سترګې پټې کړي دا ولې ما د سترګو مسله ده جی ما هسې په خطا کې ولیدل چې د سترګو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې دومره وخت کې ټایم راکړو مونږ به د خان صاحب په باره کې خبرې وکړو چې خان صاحب زمونږ یو نر بهادر لیډر دی او مونږ د هغه اسپایان یو ولې چې مونږ پښتانه یو الحمدلله هغه چې زمونږ د پښتنو ته کم سبق خولی دی که نه نو تر نن تاریخه پورې په دې پاکستان کې چې زما څومره عمر دی نو د دې عمر مطابق مونږ باندې داسې یو نر لیډر نه دی راغلی چې هغه همیشه دپاره غریبو سره مرسته کړې وي واحد دا یو عمران خان و چې د په هر لیول سره د غریبو سره مرسته هم کړې ده او تر نن تاریخه پورې چې هغه د غریبو په حق له څومره اواز اوچت کړی دی نو دومره یو لیډر هم نه دی اوچت کړی واحد صرف یو عمران خان و چې دی نن په جیل کې پروت دی هم د عوامو په حق له باندې دی جیل کې پروت دی چې د عوامو د عقل وښولو شعور یې ورته وښودو چې غل وپېژنئ او ساز وپېژنئ نو دا نن چې عمران خان صاحب سره څه کېږي دا دغه غداران کوي چې کومو غدارانو پاکستان تباه کړی و خبره ته ووایه د خان دپاره څه کولی شي د خان دپاره وروره الحمدلله یو مې زوی دی او مال د الله شپږ وروڼه یو خان صاحب چې مونږ ته څه حکم وکړي که هغه د شپې وي او که هغه د ورځې وي نو مونږ د خان دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار یو ځکه خان چې کومه پښتو د پښتنو عوامو سره کړې ده نو دومره تر نن تاریخه پورې یو لیډر هم نه ده کړې نو موږ د خان دپاره انشاءالله که شپه وي او که ورځ وي هر قسمه قربانۍ ته تیار یو تر دې پورې چې ما الحمدلله د 2013 نه پټه نه ده خلکو ته ښکاره ده چې په پیښور کې ما د خان دپاره کوم تکلیفونه په خپل ځان باندې تیر کړي دي او کومې بېعزتیانې زمونږ شوي دي نو هغه هم زمونږ د 2013 نه ام ان اے ان پی اے ته ښکاره دي جیل ته تللی د خیره که نه 40 دن مې تیر کړي دي وروره څلوېښت ورځې دې دا ولې څلوېښتمه دې هلته کړي بس دا هم هلته داسې کړې ده چې رورجانه موږ خان پسې په حقه ولاړ یو ولې چې خان هغه یو لیډر دی چې د الحمدلله د حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم نوم چې په کوم ملک اغستی دی نو په هغه ملک تر نن تاریخه دا نوم یو لیډر هم نه دی اغستی نو موږ په خان صاحب باندې فخر کوو نو د هغه دپاره موږ هر قسمه قربانۍ ته اوس هم تیار یو او مخکې هم تیار یو چې تېرې کړي هم دي پکې وروره خبره ته ووایه د مال قرباني به ورکې د بچو به ورکې د روڼو به ورکې څنګه قرباني او دویمه دا خلک دا خبره کوي چې خان اډر وکړي خان غریب په جیل کې پروت دی هغه به څنګه اډر کوي تا ته نو بس خان که موږ ته اډر نه کوي نو خان سره چې دا زموږ کوم لیډرشپ دی او کوم مشران دي دوی ورسره ملاقات کوي نو دوی ته چې خان په جیل کې څه وینا وکړي نو دوی له پکار دي چې هغه موږ ته رښتیا ثابته کړي نو هغې کې دي کې څه داسې کسان دي چې هغه په خپله په پارټۍ کې غداران دي اوټې د خان په نامه اخیستی دی عوامو ورسره مینه د خان په نامه کړې ده نن هغه خلک د عمران خان د رهایۍ کوشش نه کوي جي د عمران خان د رهایۍ کوشش صرف دا اسپایان کوي چې هغې سره نه د ام ان اے هوده شته او نه د ان پی اے هوده شته دا راته ووایئ چې دا درنه احتجاج نن مو دلته کې شرکت وکړو څه ویل غواړئ چې دا به عمران خان ازادي به څنګه پاسبل وي د عمران خان د ازادۍ په پوسیبل کې موږ دا خبره کوو چې کوم مشران دي دا راته ووایه په کوم لیډر باندې مینې عمران خان صاحب خو جیل کې دی ما اورېدلی دی یو بل شعر دی
چې شیر افضل ورته خلک وایي د هغه نه هم خپه که نه د هغه نه خوشحاله لږ لږ یاره شیر افضل نه خو مونږ ځکه نه یو خفه که خفه وې تې نو مونږ به هغه پېښور نه دلته نه راتلو شیر افضل خو ستاسو نه خپه دی نو مونږ نه دی خفه هغه خپله چې کوم مشران دي ورسره نه خفه مونږ نه به ولې خفه کېږي مونږ خو هر ټایم ورسره حاضر یو هغه خلکو نه خفه دی مطلب دا دی چې هغه سره په خپلې پارټۍ کې د په موټر وې روانو ګاډي ورته ټیرونه ډس کوم دا څه بله خبره وه بل چالو که نه مروه ته اشاره کوه دې تماشه کوه نو هغې کې مو سره غداري وشوه د هغې نه وروسته مطلب دا دی چې هغې جیل ته پرېنښو ملاقات له هلته هم غداري وشوه نو هغه ورته وویل چې وروره خیر دی زه به دمه شم او تاسو دا کار وچلوئ کنې نوره خو قرباني هغه ورکړه یو کال یو نیم کال خو دا پارټي هغه را ژوندی کړه دې خلکو ته وګوره قسم په خدای ګوګونه کې وپټېږي لکه چرګې غانا چې یو ځای کې ناست دي دغسې به دا خلک پټېږي نه نو شیر افضل چې سایډ ته کو اته خپه شو نو ته کوم راوته د شیر افضل دپاره تا په پېښور کې یو 10 کسان یو 20 کسانو تاسو احتجاج کړی دی نو شیر افضل ته خو مونږ 20 ځله ټلیفون هم ورته وکړو خو هغه داسې سړی دی چې چا له موبایل یې ورکړي نو هغه وایي چې یاره سی بوده دی او سی پلانکي ځای کې او سی ډنګري کې ځای کې نو مونږ خو خوب نشو لیدلی او نه بزرګان یو چې ولا بسیده ورځو مونږ له دې اطلاع راکړي نو که زمونږ بس 10 کسه کېدو که 20 کېدو که 50 کېدو مونږ ولا قرباني کوو د ده سره به منډه وو د خان صاحب د طرفه مونږ د سره هم قرباني کولی شي بچي دې څومره دي الحمدلله بچي خو مې 3 دي او وروڼه مال د خدای مونږ شپږ یو او مال د خدای او داسې د هر یو 3 څلور بچي دي پوه شوې لکه در نن تاریخه مونږ ته دا ټول رانه په دې خپم دي وایي دا خوشي تشي کوي او زما خپله د پرچون دوکانې وي دا ته ختمې دا خوشي مه کوه مه ګرځه خو د الله شان دی بس داسې یو مینه ده او داسې پیشکان شوي هغوی هم د عمران خان سره مینه کوي که نه په کور کې د جګړه هغوی نه کوي هغې هم کوي ټول کوي او ټول ورکړي دي مینه محبت ورسره ټول کوي مال د خدای دی پوه شوې او بس مړه داسې کار چې قرباني خو شته یار او مرګ هم شته دې نه خو خلاصي نشته یو ځل به مرونو د خپل ملک ته چې وګورو دا کوم حالات دي ښه دا راته ووایه دا شیمیل د خواجه سراج ورته موږ وایو ستا نه تکړه خو هغوی دي پولیسو ونیول ټول یو ځای شو لاړل او د کار یې د واقع به راته پته وي نو ځان درته داسې لږ شرمنده نه ښکاري شرمنده خو راته ځکه په دې ځای نه ښکاري چې هغې ته مونږ ژبه چې کومه چلو نو هغې اجراګان ورته وو اجراګان هېڅ چېرې داسې کار نه شي کولی چې دا کم شوي دي دا چې کومو خلکو کړي ده تا ته ما مخکې مې یو ځل ویلي چې دا په ملک یو له 10 غداران دي او هغه غداران دوی خو کله په یو جامه کې کوي کله په بله جامه کې کوي دې نه مخکې یو ځل کړي وو که خیلو کې په تاڼه ورغلي وو د اجراګانو جامې اچولې وي هغه هم دې خلکو خپله کړي دي بدنامي د دې کوله نن هم خو جاسر دومره تکړه دي خو جاسر خوارانې د شپې ګرې شي حسن صاحب باندې چې بیګا حمله کړې په هغه باندې د پټري ګزارونه کړي دي خو لکه دا چې کوم دی نو دا خو جاسرې نه دي خو جاسرې خوارانې خو ځان له د شپې مزدوري وکړي د ورځې دي لکه او دا خو جاسرې نه وي ځکه چې لکه دا چا پر سترګو کې مالګې نه اچوي کنه ډېر خلک به نه پوهېږي ډېر پرې پوهېږي نو دا خو د دوی یو خپل ګیمونه وي کله په یو طریقه وکړي کله په بله طریقه وکړي کله په بله طریقه وکړي خو دا خو جاسرې نه وي خو جاسرو نامه دي نه بدناموي خو جاسرې خو عاجزانان نه ښځې او نه سړي دي هغې به څه وکړي خو دې خلکو نه بیا هم تکړه دي په پښتو غیرت پکې شته دي بعضې نه چې دا کوم د هغې په جامه کې هغې بدناموي پیغام ورکړي شیر افضل ته زما په دواړه لاسه سلام دی د هغه پښتو ته مې سلام دی د هغه پښتو جذبې ته مې سلام دی او الله دې ګلي ګلزار ساتي الله دې په خوب هم ظاهر نه کړي هغه چې کومه قرباني ملک دا یو نیم کال وکړه نو داسې ښه لیډران نه شي کولی څوک به د کرسۍ غلي څوک به د پیسې غلي څوک به د کومي غلي څوک به د ګاډي غلي څوک به د چا عزت غلي خو هغه د یو شیم غل نو هغه الحمدلله ډېره ښایسته قرباني وکړه دا یو نیم کال هغه ډېر اوچت جهاد وکړو د هغه غوندې جهاد به بل مور داسې سویره نه ډي چې وکړي که نن هغه سره دا خلک غداري نه کوي دا به بد کوي دا به خپل ملک سره کوي او د دې مننه تاسو څه ویل غواړئ جي څه نه راغلي یئ موږ هم راغلي د احتجاج لپاره راغلي د خاص یو سپیان 2002 په منډه تړلې وو خو دې کې د پالیشینو ډېر شته چې کوم پالیشین دي د صحیح سړي ځای نشته پکې جیل ته نه ځي ځان اسلام آباد کې کومه درنه ده هرې درنې کې موږ احتجاج لګلي یو هر یو ځای کې مازیري کړی خو ځان مو بچ کړی دی پکې ځان مو نه دی ورکړی څېرې چې دله نه درکړې خلک یې نه مني هغه وایي چې ته جیل ته نه تللی نه جیل ته تللی ضروري نه دی ځان به هم بچ کړی خان صاحب لپاره خان صاحب سپورټ یې کړې د هغه لپاره به ځان هم بچ کړي مروه صاحب ته وګوره مروه صاحب څومره قربانۍ نه ورکړي هغه قرباني یې ټولو ظالمانو شاته غورځولې وه دا غریب یې خفه کړی خو دا شکر الحمدلله چې مروه صاحب دوباره راغلو د ده باندې موږ د ده نه ډېر زیات خوشحاله یو او هر قسم سپورټ ته تیار یو هر قسم منډې ته تیار یو چې کوم ځای ته دي وایي قربانان ته موږ تیار یو انشاءالله شیر افضل عمران خان زه شیر افضل مروت ته دا بیان ورکوم چې شیر افضل مروت الحمدلله یو بهادر دی د یو پښتون پلار زوی دی هغه چې دا یو کال کومه قرباني لګاتار وکړه نو هغه د دنیا ته ښکاره ثابته ده چې د عمران خان نه بس واحد شیر افضل داسې یو لیډر و چې شیر افضل الحمدلله نه د چا نه یره کوله نه د چا
نظره کوله په دې ټول پاکستان کې تر کراچۍ پورې چې شیر افضل مروت صاحب کوم پروګرامونه د جلسې او د جلوس کړي دي نو دا اوس چې په پارټۍ کې کوم لیډرشپ دی نو دا قرباني دا لیډرشپ نشي ورکولی دا صرف واحد یو شیر افضل و چې واحد شیر دی هغه دا قرباني ورکړې ده او په هر ځای کې بھرپور جلسه هم کړې ده تر تورخم هر علاقې پورې نورور جان موږ شیر افضل مروت صاحب ته په دواړه لاسه سلام کوو او مور کېنو د شیر افضل مروت غوندې بهادر زوی وروړه یو جهان مننه جی ګرانو عزتمندو دا زمونږ میلمانه د پېښور نه نن په دې درنا کې موجود دي دا درنا خالصتا د عمران خان صاحب د ازادۍ لپاره ده دا ټول ملګري وایي چې عمران خان صاحب د دې قوم لپاره او سپیشلی د خیبر پښتونخوا لپاره ډېرې غټې کارنامې کړي دي نو موږ ټولو له پکار دي موږ له غیرت پکار دی موږ له بهادري پکار ده او موږ له دا پکار دي چې موږ عمران خان صاحب لپاره احتجاج وکړو او عمران خان صاحب را بهر کو فرهاد خان له اجازه راکړي د درنې نه د حقیقي ازادي ټایګرز د طرف نه دا درنا ټاکلې شوې ده په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ اجازه راکړي د الله په امان